د شمشاد نړیوال ټلویزیون مینوالو زه نزار یوسفزی د قطر دوحې نه تاسو ته سلامونه او نیک احترامات وړاندې کوم. موږ قطر ته راغلي یو او نن ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې په قطر کې د افغانستان سفارت ته راغلي یو. دلته په سفارت کې د ډاکټر قاسم همت صاحب چې مستشار دی د افغانستان د سفارت سرپرست دی د افغانستان د سفارت، هغه سره به خبرې کوو چې دلته کې کوم میش افغانان دي، هغوی ته کومې ستونزې دي، د هغوی کومې مسلې دي، په هغې به سره خبرې اترې کوو. نو زه ډاکټر قاسم همت صاحب ته په دې خصوصي یعنې په دې ځانګړې مرکه کې هرکلی وایم. ستړي مو شئ، په خیر علیجي. کور ودان سلامت اوسئ. تاسو ته هم زه د افغانستان په نمایندګۍ ستړي مه شئ وایم. او په رښتیا هم شمشاد لکه څنګه چې د افغانستان په جغرافیه کې یو لوړ مقام لري، شمشاد تلویزیون د افغانستان په میډیا او په مطبوعاتو کې په رسنیو کې یو ډیر لوړ مقام جوړ کړی ده. او زه د شمشاد ټولو کارکوونکو ته د دې ستر حیثیت د ګټلو مبارکي وایم. هر کله راشي. موږ هم د شمشاد نړیوال ټلویزیون له طرفه ستاسو ډېره مننه کوو، ډېر کوم وکړه، ډېره مرسته موږ سره وکړه. دا راته ووایي ډاکټر صاحب، تاسو په افغان وزارت خارجه کې د کله نه رالي او څومره وطنونو په څومره ملکونو کې پاتې شوئ؟ په د افغانستان وزارت خارجي سره زما رابطه په دې اوسني وخت کې له 2 کالو نه شروع شوې ده. له هغه نه مخکې زه په 1987 کال کې د هغه وخت د مجاهدینو د اتحاد لخوا رسمي سفیر وم په اروپا کې، په بروکسل کې، په بلجیم کې. او دا د هغه وخت مجاهدینو لومړنی رسمي دفتر و چې اروپایانو د افغانستان مجاهدین په رسمیت پیژندلي وو او هغوی ته د یو سفارت په شان حیثیت ورکړی و. له هغه وخت نه رادې خوا زه د افغانستان د سیاست او د افغانستان د خلکو له غمونو او دردونو او د هغوی لپاره د خدمت هاند لرم او تر اوسه پورې په همدې لار کې کوششونه کوو او امید چې د افغانستان ولس ډېر ژر د دې تورو شپو نه د روڼ سباوون په خوا باندې راوایستل شي. قطر ته کله راغلی او د قطر دا تجربه مو څنګه؟ په حقیقت کې له 2 میاشتو نه دې خوا د وزارت خارجه افغانستان د باندنیو چارو د وزارت د پریکړې په اساس د هغوی د غوښتنې په اساس قطر ته راغلم. او دلته الحمدلله کوم کسانو چې کار کړی د له ما نه مخکې په سفارت کې هغوی هم ډېرې لاسته راوړنې او بریاوې درلودلې. او زه هم د همدې ټیم یو غړی یم او په قطر کې چون زموږ لپاره ډېر یو مهم هیواد دی، ګرچه دا کوچنی دی لیکن په حقیقت کې په سیاسي لحاظ باندې، په اقتصادي لحاظ باندې، په ټولنیز لحاظ باندې یو ډیر غښتلی هیواد ده. نو کوشش کوو چې د افغانستان او د قطر ترمنځ یوه ډیره پیاوړې او د ورورګلوي رابطه پیدا کړو، په همدې لار کې کار کوو. او په قطر کې هم الحمدلله تر اوسه پورې ډېر لاسته راوړنې لرو او په آینده کې هم انشاءالله امید لوی پروژې لرو چې هغه هم انشاءالله کامیاب شي. قطر د روسه د قطر او د افغانستان په دې سفارتي تعلقاتو د دې تاریخ کې راته لږ ووایي، په دې لږ رڼا واچوئ چې دا کله نه د سفارتي تعلق جوړ شو؟ حقیقت کې د افغانستان د دولت او د قطر د دولت ترمنځ سیاسي رابطه له 1950 کال نه پیل شوې ده. په هغه وخت کې د افغانستان د شاهي رژیم استازی استاد خلیل الله خلیلی مرحوم چې په بغداد کې د افغانستان سفیر و، په قطر کې د افغانستان غیر مقیم سفیر و، همدارنګه د قطر د هیواد سفیر په تهران کې د افغانستان لپاره غیر مقیم سفیر و. نو د غیر مقیم سفارتونو سیاسي رابطه له 1950 کال تقریبا 40 کال مخکې پیل شوې ده. بیا وروسته د کودتاو دوره په افغانستان کې پیل شوې ده، د رشته همداسې په اصطلاح باندې پاته شوې ده. او بیا کله چې د نجیب رژیم سقوط وکړ او د مجاهدینو حکومت جوړ شو، بیا په 1995 کال کې د هغه وخت د وزیر نجیب الله الافرايي د دې ځای د وزیر او د وزارت خارجه
د مشر لخوا بلل شوی ده او د یو نوي رابطې پیل و خو د دې نوي رژیم د جوړېدو سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت له جوړېدو سره سم په 1980 کال کې دا سفارت چې تاسو دلته تشریف لرئ دا پرانستل شوی ده او تر اوسه پورې خپل کار ته ادامه ورکوي. نو قطر خو په افغانستان کې په کابل کې خپل سفارت نه لري، دې باندې څه کار کړی دی چې په راتلونکي کې به قطر حکومت دولت چې کوم دی هغه هلته خپل سفارت پرانیزي؟ او دا ډېر ښه سوال ده. په حقیقت کې څو ځلې په دې باندې رڼا اچول شوې ده. اخرین ځل کله چې د افغانستان د باندنیو چارو وزیر جلال المآب زلمی رسول په 2012 کال کې قطر ته راغی او دلته توافق وشو چې د قطر یو استازی به د دې ځای د خارجه وزارت د خالد العطیه په مشرۍ باندې افغانستان ته ځي کابل ته او هلته به د خپل سفارت د پرانیستلو اعلان هم کوي او په همدې باندې زموږ کار روان ده. دا پرون هم زما یو ملاقات په وزارت خارجه کې دلته په قطر کې همدا موضوع بیا هم رابرسیره شوله او موږ د ځمکې غوښتنه وکوله د خپل سفارت لپاره، ځکه دا سفارت کرایي ده. نو د قطر دولت یو خاصه منطقه دلته تخصیص کړې ده د سفارتونو لپاره. نو هغوی را سره ومنله چې زموږ لپاره ځمکه راکوي خپل سفارت پکې جوړ کړو او دوی هم په مقابل کې موږ ورته ځمکه ورکوو په افغانستان کې چې خپل سفارت جوړ کړي. امید ده چې ډېر ژر قطر هم په کابل کې خپل سفارت خلاص کړي. د قطر د زده کړې په د دنیا کې هم ډېر په مخ کې لاړو، ډېرې لویې پراخه یونیورسټۍ جوړ کړې، کالجونه پکې جوړ شو. تاسو ته په دې کې هڅې کړي دي چې داسې افغانستان چې کوم ځوانان دي هغوی ته پکې موقع برابر شي او هغوی راشي دلته خپل سبقونه زده کړي وکړي؟ ډېر جالب سوال دی وکړه او زما یعنی یو وړاندیز هم تاسو ته شمشاته دا ده چې تاسو یو ځل د قطر د تعلیمي شهرک لیدنه وکوئ. تاسو ته به د نږدې نه معلومات وشي چې په قطر کې د تعلیم او د ساینس او د ټکنالوژي لپاره څومره زیات وسیع کار روان ده. دلته یو ځای ده دوی ورته تعلیمي شهر وایي قطر فاونډیشن چې په دې کې د ټولې دنیا د یونیورسټیو او د پوهنتونونو نمایندګي شته، یعنی تقریبا د دنیا ډېر مشهور پوهنتونونه دلته وجود دي. خپله د قطر یونیورسټي مثلا یوه ډېره عظیمه یونیورسټي ده، خپله د شیخ حمد یونیورسټي یوه ډېره لویه یونیورسټي ده، همدارنګه ډېر زیات انسټیټیوټونه او تحقیقاتي مرکزونه دي. که سړی د قطر د تعلیمي شهرک ته ګوري نو په کار دا ده چې باید ډېر زیاتې د نړیوالو لپاره د بورسونو او د سکالرشیپونو بندوبست کړی وای. خو په دې فعلي شرایطو کې دلته تحصیل دوه شکله لري، یعنی که داسې په لنډ ډول سره درته وایم، یو خو شخصي تحصیل ده پرایویټ چې هغه هم په قطر کې د میریټ او د استعداد په اساس کېږي. په قطر کې دغه قطر فاونډیشن 400 بورسونه په هر کال کې اعلانوي چې د لیاقت په اساس باندې دوی 400 کسانو ته د ټولې دنیا هغه ورکوي، په اصطلاح بورس ورکوي. نو دا یو ډېر هغه ده. او ځینې بورسونه دي چې هغه مثلا امتیازي بورسونه دي په اصطلاح باندې چې هغه هم د ځینو هیوادونو لپاره په نظر کې نیول شوي دي. د افغانستان لپاره د خپله د قطر پوهنتون 2 بورسونه هر کال تعین شوي دي چې د لوړو تحصیلاتو لپاره باید دلته زده کړه وشي. او د قطر فاونډیشن په سطح باندې هم 5 بورسونه وي چې هغه هم د لیاقت په اساس باندې خلک هلته داخله اخیستی شي. او په شرعي ساحه کې هم موږ هر کال د 10 بورسونو خاوندان کیږو چې په شرعي معهد کې زموږ تنکي ځوانان او ځوانان داخلېدلی شي. نو د افغانستان او د قطر ترمنځ د بورسونو او تعلیمي فعالیتونو او راکړې ورکړې یوه زمینه شته. امید ده چې موږ په راتلونکي پروژو کې دا ډېره تقویه کړو، یعنې د بورسونو د لاسته راوړنې مقدار زیات کړو. خو دا یو ډېر ښه چانس ده، ډېر ښه ځای ده د تعلیم او د تربیې لپاره، ډېره لوړه سویه لري. یعنې په دې خلیج کې حتی څه چې حتی د دنیا په ډېرو ملکونو کې هم په دې سطحه باندې ورزیده استادان او دومره ښه نصاب نه وي لکه چې په قطر کې ده. تاسو دوی سره په رابطه کې کار پرې روان دی؟ بلې و، موږ هر کال ورسره خبرې کوو. څه وخت مخکې هم زما ملاقاتونه و د قطر یونیورسټۍ له معاون سره، د بورسونو له مسؤل سره،
او موږ ورنه غوښتنه کړې چې چون افغانستان داسې یو ملک دی چې په هغې کې جګړې هر څه خراب کړي دي، خاصتا زموږ ځوانان لوړو تحصیلاتو ته ضرورت لري. لکه څنګه چې د افغانستان ولسمشر دې ته ډېره توجه کړې ده، یعنې د افغانستان له ملي بودیجې نه هر کال تر 10,000 تر 50,000 کسانو یعنې په اصطلاح باندې لیستونه جوړېږي او د خارجي بورسونو لپاره ورته کومک کیږي. همداسې موږ هم ډېر کوشش کوو چې د دې لارې نه د افغانستان د ځوانانو لپاره د تعلیم یوه زمینه مساعده کړو. دا ډېر اساسي شی ده. د علم او تعلیم زموږ د ټولنې د ارتقا لپاره تر ټولو ضرور عنصر ده زما په خیال. دلته کې موږ وګرځېدو د نورو قومونو په ته سړی وګوري، بیا خپل افغانانو ته وګوري، زموږ تعداد شمېر د هغوی نه ډېر کم دی. نو چې موږ پوښتنې وکړو نو خلکو راته دا وایي چې دلته کې د افغانیانو دپاره ویزې چې کوم دي نو دا بند دي. تاسو په دې اړه څه خبرې ترې دوی سره شوي دي د حکومت سره؟ او بلې د ویزو مسله هم موږ تقریبا سفیر صاحب او ما څو ځلې د مربوطه کسانو سره د ویزو په حصه خبرې کړې دي. البته یو لوی قرارداد هم زمونږ او د قطر د دولت ترمنځ امضا شوی په 2008 کال کې چې د قطر هیواد ته به د افغانستان نه کارګران راوستل کیږي. استخدام د کارګرانو یو لوی هغه د اتفاق نامه ده چې په هغې باندې دستخط شوی ده. د افغانستان د وزیرانو مجلس هم هغه تصویب کړي ده او دلته هم د دې ځای امیر هغه توشیح کړې ده چې هر کال باید دغه یو تعداد کسان راشي د افغانستان نه، هغه زموږ مسلکي خلک او د قطر په بیا جوړولو کې به دلته کار کوي. خو لیک تخنیکي ستونزې شته متاسفانه چې دوی همیشه دې ته اشاره کوي چې کوم داسې خاص معنی چې ورته دوی مستقیما موږ ته تحریري ویلي داسې شی نشته. اما وایي چې په پاسپورټونو کې ځینې تخنیکي ستونزې دي. امید ده چې دا تخنیکي ستونزې حل شي، بیا به همدا پروسه چې یو اتفاق نامه ده یعنې په حقیقت کې تصویب شوی کار ده دا به پیل کیږي. خو اوس هم الحمدلله یعنې په دا کم وخت کې د افغانانو د ویزې پروسه شروع شوې ده. ځینې کسانو ته موږ ویزې اخیستې دي او ویزې ورکوي او دا وروستۍ هفته کې تېره هفته کې تقریبا موږ سره واده شوې ده چې د 2,500 کسانو لپاره به دوی د ویزې بندوبست کوي. نو دا یو ښه آغاز ده زما په خیال باندې. دا انشاءالله چې په آینده کې زیاتېږي پسې. دلته کې د افغانانو شمېر څومره دی؟ څومره تعداد کې به زموږ افغانان وروڼه؟ داسې رسمي شمېر خو نشته. تقریبا کوم شمېر چې موږ سره تثبیت ده یعنې موږ کار پرې کړی ده د 4 او 50,000 ترمنځ ده. او تاسو ته معلومه ده چې یو تعداد افغانان پاکستاني پاسپورټونه لري. یعنې که چېرته هغه کسان هم ورسره علاوه شي نو زه فکر کوم چې تعداد یې ډېر لوړ ده. اوس موږ په دې نوي پروسه کې البته دا هم دا کله چې زه راغلی یم دا یو رښتیا دا ښه ده چې تاسو ته ووایم دا هم د خوشحالۍ یو ځای ده، یو لویه بریا ده چې موږ موفق شو چې پاکستاني پاسپورټونه په افغاني پاسپورټونو بدل کړو او د قطر دولت له موږ سره موافقه وکوله چې هغه اقامه ورسره ترانسفر کړي، یعنې د پاکستاني پاسپورټ نه افغاني پاسپورټ ته ترانسفر کړي. په دې ډول سره موږ په حقیقت کې موافق شولو چې د افغاني پاسپورټونو ته ویزه واخلو ځکه چې هغوی خو به همدا له دې بعد به په افغاني پاسپورټ سفر کوي. نو که چېرته اوس د هره ورځ مثلا 10-15-20 کسان د خپل پاسپورټونه بدلوي او که چېرته دا ټول پاسپورټونه بدل شي بیا هغه وخت کې موږ دقیق احصایه تاسو درکولی شو چې څومره افغانان دلته اوسېږي. خو فعلا د 4 او 50,000 په منځ کې کسان شته. تېر وخت کې دلته کې یو سکول پرانیستی شو په ټوله نړۍ کې. افغانان ډېر خوشحاله شي. په قطر کې افغانان یو ډېره لوی کارنامه وکړه چې دا سکول یې را جوړ کړ. خو د بدبختۍ د امله موږ اورېدلي چې هغه سکول هم د ناکامۍ سره مخ شو. نو داسې ولې کېږي لکه دا افغاني ملي تجار یا تاسو دای کومک نه کوئ، مرسته یې نه کوئ، ډاډګیري نه کوئ د سکول چې له منځه لاړو دا خو ډېر لوی تاوان زیان ونه شو؟ رښتیا هم چې دا هم د خوشحالي ځای ده او هم د خفګان. د خوشحالي ځای په دې و چې په دې عربي هیوادونو کې شاید حتی د نړۍ په سطحه کې ووایم موږ اولین کسان وو چې دلته د افغانستان یا د افغانانو لپاره یو انسټیټیوټ جوړ کړو. یو مکتب موږ نوم نه و پرېښی، یو علمي انسټیټیوټ و. ځکه چې تاسو ته ووایم دلته یو لویه ستونزه دا ده چې موږ په فامیلونه کوم فامیلونه چې راغلي دي د هغوی ماشومان لا یې سن ډېر لوی د عمر یې زیات ده
او لا سویه ډیره ټیټه ده. نو دوی په د شخصي مکتبونو کې په پرایویټ سکولونو کې نه نیول ځکه چې عمرونه یې هم زیات وو او سویه یې هم ډیره ټیټه وه. مثلا د اطراف نه راغلي خلک بیا د دې همیشه شکایت و. بالاخره سفارت د دې مشرانو په مشوره باندې فیصله وکړه چې د دوی د سطحې د لوړولو لپاره یو انسټیټیوټ خلاص کړي. بیا په دې کې مختلف مضمونونه و، مثلا انګلیسي ژبه چې دلته ډیره ضروري ده، عربي ژبه مثلا او ساینس او همدارنګه کمپیوټر او نور ریاضیات. دا ټول شروع کړل د یو هندي مدیر په مرسته باندې او فیصله داسې شوې وه چې دې ته به چون دا یو پرایویټ پروژه وه، یوه شخصي هغه وه، نو د دې لپاره باید موږ بودیجه پیدا کړو. یو تعداد تجاران چې دلته دي هغوی خدای دې کور ودان لري، هغوی مرسته وکوله چې د انسټیټیوټ په پښو ودروي. لیکن متاسفانه چې انسټیټیوټ ډېر زیات مصرف ته ضرورت لري، یعنی د دې تعمیر او د استادانو معاشونه او موټرې چې مثلا د متعلمین راوړي له کورونو نه دا ډېر زیات مصرف و، یعنی د څو محدودو تجارانو له وس نه پورته و. نو بیا ما شخصا د دې ځای د تعلیم د عالي شورا سپریم کونسل اف ایجوکیشن هغوی سره ملاقات وکړو. د هغوی نه مې پوښتنه وکړله چې موږ داسې یو پروګرام لرو، تاسو ورسره مرسته وکوئ. نو هغه کومه مرحله چې په کار ده باید رسمي شي، اوس په هغه مرحله کار کوو. موقتا دغه انسټیټیوټ بند شوی ده، لیکن ډېره هیله لرو چې هم د افغانستان د معارف وزارت او هم د قطر د تعلیم عالي شورا له موږ سره د دې بیا پرانستنې لپاره مرسته وکوي. منتظر یو چې دا قانوني مرحله طی شي انشاءالله. وبکې خدای به ډېر زر تاسو ډاډئ چې دا سکول بیا پرانیستی شي انشاءالله. زه خو ډېر امیدوار یم، همیشه باید سړی امید ولري، لیکن لکه ما مخکې چې ویلي ډېر زیاته یوه لویه پروژه ده، یعنې ډېر مصرف ته ضرورت لري. دلته تجاران شته، هغوی وعده کړې ده چې موږ در سره همکاري کوو، لیکن زما خیال ده چې کم له کمه موږ به د 3-4 کالو یو بودیجه ولرو چې تر څو بیا د داسې مشکل سره مخامخ نشو لکه د تېر ور چې مخامخ شولو. په دې کې کار کوو، امید ده چې انشاءالله د دې نه یو نتیجه ترلاسه کوو. ډاکټر صاحب خلکو یو بله ستونزه هم دغه داره چې قطر دوحې ته د کابل نه نیغ په نیغه جهاز نه راځي، یا شارجې ته ځي یا دوبۍ ته ځي یا نورو هیوادونو ته ځي. په دې اړه هم دا ایرلاین والے چې کوم دي دوی سره هم چېرته خبرې اترې نه دي کړي چې داسې په هفته کې یا په 2 ورځې 4 ورځې پسې یو جهاز نیغ په نیغه راځي؟ ډېر ښه سوال ده. په دې کې هم موږ رسمي هغه لرو، توافقنامه لرو د افغانستان د هوایي چارو د وزارت او د قطر د هوایي چارو د وزارت ترمنځ توافقنامه امضا شوې ده په فکر کوم 2015 کال کې ده که په 2007 کال کې. د دې پر بنیاد باندې باید د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د قطر د دولت ترمنځ مستقیم پروازونه وای. یو څه وخت دا کار شوی هم ده زما په خیال، خو وروسته بیا ویل شوي دي چې دا ډېر غیر اقتصادي ده. یعنی دواړو طرفونو هم د افغانستان هوایي شرکت څه وخت صافي ایرلاین مستقل کابل نه دوحې ته پروازونه درلودل، لیکن وروسته دوی هم ویلي چې دا غیر اقتصادي ده ځکه ډېر کسان له دوحې نه افغانستان ته نه وو. نو اوس هم بیا په تقریبا 2 میاشتې مخکې د یو ملاقات په ترڅ کې ما دا خبره بیا را برسېره کړې ده. موږ ویلي چې که چېرته د قطر دوحه کونیکټ فلایټونه ورسره یو ځای شي نو امکان لري چې ګټور تمام شي. دوی وعده کړې چې موږ دا مطالعه کوو او په آینده کې به په دې باره کې انشاءالله تاسو ته جواب درکړو. یو بله ستونزه هغه دا ده دلته کې افغانانو چې دلته کله دوبۍ ته تلل غواړي، شارجې ته راتلل غواړي، یا سعودي عرب ته تلل غواړي، یا کویت ته تلل غواړي، د خلیج کوم ملکونه چې دي نو هغوی ته ویزې نه ورکوي. په دې اړه هم دوی سره چې خبرې اترې کړي دي؟ دا هم رښتیا هم یوه ستونزه ده او ډېره مهمه ستونزه ده، خو په مجموع کې د قطر او د خلیج د ټول اتحادیې یو مشترک قانون شته. مثلا دوی د زیارت ویزه هغه مقیم ته ورکوي چې د هغه په اقامه کې د هغه وظیفه یا ټایټل یا شغل د مدیر وي، یعنی هغه کسان چې د اقامه یعنی د لوړ اعتبار خاوند وي هغوی ته ویزه ورکوي. اما یو تعداد کسان او ډیری شاید همداسې وي چې هغوی مثلا کارګر دي یا مثلا ډرایوران دي یا مثلا داسې عادي کارونو باندې مصروف دي، هغوی ته د همدې قانون پر بنیاد باندې ویزه نه ورکوي. هر چا ته، یوازې افغانان نه، یعنی د نورو ملکونو اوسیدونکي هم دلته شته، مثلا د فیلیپین، د اندونیزیا، د نور څوک د هندوستان د ډېرو ملکونو، هغوی سره هم عین معامله کیږي. که چېرته ستا په اقامه کې
ستا حیثیت لوړ وي، ستا وظیفه لوړه وي، یعنی په اصطلاح په اقتصادي لحاظ باندې د دې توان ولري چې سفر وکولی شي، بیا معنی نشته. یعنی دا یو عمومي قانون ده. موږ دا خبره مطرح کړې ده او هغوی دا جواب راکړی ده. مونږ چې وکتل لکه ځینې د نورو هیوادونو چې کوم خلک دي، پاکستانیان دي یا هندوستانیان دي یا فلپینیان دي، نورو ملکونو والا چې کوم خلک دي، د هغوی چې دغه درجې وي نو هغوی ته ډېر په اسانه وي زمینې. خو زموږ افغانان درونه چې کوم دي که د هغوی دغه درجې وي هم، خو بیا ورته په ویزه کې هم ستونزې وي. لکه چې هغوی دوبۍ ته راتلل غواړي نو خامخا په سعودي له بارډر نه به راتېرېږي، دوبۍ ته به راځي، نو بیا د سعودي په ویزه کې هغوی ته یو ستونزه شته. موږ غواړو چې تاسو په دې باندې لږ کار وکړئ. دا ډېر ضروري ده رښتیا هم، چون د سعودي د قطر او د اماراتو ترمنځ ځمکنی سرحد نشته، یعنی بحري سرحد ده او د ځمکې له لارې هر څوک راځي مجبور سعودي ته به ځي. د سعودي په خاوره کې به یو څو کیلومتره تېرېږي، بیا به د اماراتو خاورې ته داخلېږي. دلته کله کله سعودي چون خپل هغه لري اصول لري، یعنی فکر نه کوم چې د قطر دا مشکل په قطر کې باید سړی ونه څېړي، خو په سعودي کې باید وڅېړي چې سعودي د دې ترانزیت ویزه یا د تېرېدو ویزه په مشکله ورکوي افغانانو ته. ما ورسره خبرې کړې دي، سعودي مستشار زما ډېر ښه دوست ده، له هغه سره مې خبرې کړې دي. هغې ویل چې موږ دا ستا د شکایت پر بنیاد باندې مرکز ته دا راپور لیږو چې د هغوی نه په دې هکله معلومات واخلو او تاسو سره موږ ژمنه کوو چې په راتلونکي وخت کې به د دې ستونزې په هکله تاسو ته واضح موږ یو لارښود وښیو چې دا لارښود ده، د دې لارښود په اساس باندې موږ تاسو سره همکاري کوو. زه غواړم چې هغه پوښتنې تاسو نه ډاکټر صاحب وکړم چې تېر 3 ورځې کې دلته کې زه کوم افغانان وروڼو سره میلاو شوم، د هغوی په زړونو کې کومې اندېښنې وي، کومې د هغوی مسلې وي چې هغه ستاسو په وړاندې کېدو. یو اندېښنه چې د خلکو په زړونو کې راغله 2014 کال په حواله باندې چې کله امریکایان یا اتحادي پوځونه د افغانستان نه وځي، خلک ډېر فکرمند دي، ډېر په غم او درد کې دي، هسې نه چې بیا هغسې وشي لکه څنګه چې مخکې وو. تاسو هغوی ته څه ډاډګیرنه ورکوئ خلکو ته؟ دا ډېر ښه سوال ده. اصل له ډېرې مودې راځي، خو زه چې خپله د افغانستان میډیا ګورم یا مثلا نور زمونږ همسایه هیوادونو رسنۍ ګورم، په دې هکله ډېر منفي تبلیغات کوي. یعنی دا تاسو پوهېږئ چې میډیا ډېر مهم نقش لري، یعنی دا خو تاسو یعنی عملا په دې ساحه کې یاستئ، په همدې باندې ولسونه جګېږي، په همدې باندې ولسونه سقوط کوي. دا چې ولې دوی منفي تبلیغات کوي، زما تر ډېر حده پورې زه فکر کوم چې دا صرف یو خبري هغه ده، یعنی دوی هماغه خبري بخش راخلي او هماغه منعکسوي. حقیقت دا ده چې لکه څومره چې چیغې وهل کېږي، اصلا د فریادونه ډېر منطقي نه وي، یعنی سړی د هر شي لپاره یو منطقي یو مستدلل هغه باید ولري. زما په خپل تحلیل سره زه څومره فکر کوم د 2014 کال نه وروسته به د افغانستان وضعیت بهتر شي، بدتر به نه شي. په څو دلایلو. زه تاسو ته یو مثال وایم. مثلا کله چې افغانستان کې د نوی نظام جوړ شو د افغانستان اسلامي جمهوریت، مثلا په 2002 کال کې زمونږ د اردو یا د پولیسو تعداد به څومره و؟ شاید څو سوه به و، هغه هم یعنی غیر مسلح. اوس موږ تقریبا د 200,000 نه زیات امنیتي قوتونه لرو، پولیس لرو، اردو لرو او ډېر ښه ټریننګ شوي اردو لرو، ډېر مجهز او مسلح هغه لرو. یعنی د افغانستان د امنیت د ساتلو لپاره افغانان پخوا هم تاریخ کې امتحان ورکړی ده، اوس هم متحد فوز لرو، متحد کسان دي، د فوز په راس کې دي، د امنیتي ارګانو په راس کې دي. زه ګمان نه کوم چې په نظامي لحاظ یا په اصطلاح له دې ناحیې نه د موږ مشکل ولرو. کېدای شي اقتصادي مشکلات وي، مثلا د بین المللي ټولنې د وتلو نه وروسته کېدای شي کومکونه کم شي، اما که سړی فکر وکړي چې په دا 10 کالو کې څومره کار شوی ده، څومره فابریکې جوړې شوي دي، څومره روډونه جوړ شوي دي، تجارت څومره وده کړې ده، اقتصادي وضعیت څومره بهتر شوی ده، بیا د هغه خلا هم دا پوره کوي. یعنی زما په خیال باندې په اقتصادي لحاظ باندې هم یو څه کار ته ضرورت ده، بې شکه چې باید کار وکړو. او مهمه خبر ده، زما خپل نظر ده، البته دا شخصي نظر ده، یعنی دا زما رسمي نظر نه ده، شخصي نظر مې ده. زما په خیال کېدای شي بهرني ځواکونه ډېری ونه وځي زما په خیال باندې، ځکه چې افغانستان یو ډېر مهم ستراتیژیک موقعیت لري. د دې مهم ستراتیژیک موقعیت ګټل او ساتل د جهان لپاره ډېر ضروري دي. یو ځلې هم پخوا د افغانستان سره همداسې یو جفا شوي و افغانان،
یوازې خوشي کړل شوي وو، یوازې پرېښودل شوي وو. سره لږ څه ډېره قرباني ورکړه، سره لږ څه د جهان جغرافیه یې بدله کړه، سره لږ څه یو ستره امپراتوري یعنې شوروي اتحاد یې په ګونډو کړو. لیکن لکه څومره یې چې قرباني ورکړل، لکه څومره یې چې فداکاري وکوله، هغسې ورسره چلند ونه شو. کله چې د نظام د جوړېدلو وخت راغی، د نظام په جوړېدلو کې له دوی سره مرسته ونه شوله او یوازې پرېښودل شول چې افغانستان په یو بله لانجه بدل شو چې تاسو یې ګورئ. نو په دې خاطر باندې زه خیال نه کوم چې دا ځل د دوی همداسې بیا وکړي، یعنې هر څه دې په میدان پرېږدي او ولاړ دې شي. نو ډاکټر صاحب د خلکو اندېښنې خو همدغه چې دا پرې 10 کاله کې کومه ګټه شوې ده، هسې نه چې دا د منځه لاړه شي. او بله خبره دا ده چې د افغانستان ګاونډیان داسې دي چې دې ګاونډیانو په موجودیت کې هم لکه سړی ډېر فکرمند دي چې څه وخت وایي په افغانستان کې ستونزه پیدا کولی شي. تاسو څه ګڼئ؟ زه خو فکر کوم یعنې په افغانستان کې امن زموږ د ګاونډیانو لپاره امن ده، یعنې ډېر ضرور ده او هغوی هم دې ته متوجه دي. یعنې که په افغانستان کې امن نه وي، د دوی ملکونه به هم په امنیت کې نه وي. نو ټول باید کوشش وکړو، زموږ ګاونډیان، خپل افغانستان، د افغانستان ولس، د افغانستان حکومت په ګډه باندې باید کار وکړو چې افغانستان یو د امن ځای کړو، د امن کور یې کړو. که موږ دې ته ورسېږو، زه یقین لرم چې پاکستان به امن وي، ایران به امن وي، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان دا به ټول په امن کې وي. نو زما په خیال د خلکو غوښتنه دا ده، یعنې خلک غواړي چې په افغانستان کې جنګ پای ته ورسېږي او امن او سوله راشي. او زموږ همسایګان هم یقینا چې د همسایګانو ولسونه هم دا غواړي. خو بهرحال په هر ځای کې خامخا ځینې کسان به خپل شخصي اغراض لري، له هغوی سره موږ کار نه لرو. په ټوله دنیا کې شور دی چې په قطر کې د طالبانو دفتر دی. تاسو ډاکټر صاحب دې نه خبر یې د دفتر په رسمي دفتر دی، دوی صرف دلته اوسي چې خپله کې رابطه یا داسې څه شوي دي؟ طالبان خو تقریبا 2009-2010 کال نه داخوا په قطر کې موجود دي او تعداد کسان دوی د یو خاص ماموریت لپاره راوستل شوي چې هغه تر هغه ځای چې زه معلومات لرم په د یو امریکایي اسیر یا د یو امریکایي بندي د مبادلې خبره وه چې هغه له طالبانو سره موجود ده او امریکایانو او د طالبانو ګډ تفاهم دا و چې په قطر کې دوی په دې هکله خبرې پیل کړي. له همغه تاریخ نه رادیخوا دوی په د امریکایانو سره څو ځلې کتلي دي، خبرې کړې دي. دوی دلته میشت دي لیکن دفتر نه لري، زیرزمینی یا اندرګراوند یا پټ حالت لري، نور سره څوک تماس لري نه، دوی له چا سره تماس لري. او زما په خیال کېدای شي د قطر دولت هم دوی ته اجازه نه وي ورکړي چې دوی آزاد تماسونه ولري، لا په اصطلاح آزاد وګرځي. اما خبره د دفتر شوه، زمونږ د افغانستان ولسمشر تاسو بهتر خبره یاستئ چې بار بار دا اعلان کړی ده، بار بار غوښتنه کړې ده چې د افغانستان موضوع باید د خبرو له لارې حل شي. او په هغه مخالفینو چې مسلح دي او د افغانستان د دولت خلاف، د افغانستان د ولس خلاف، د افغانستان د مظلومو پرګنو خلاف، د استادانو د متعلمینو خلاف، د نرسانو او ډاکټرانو خلاف جنګ کوي، هغوی ته بار بار اعلان کړی ده چې تاسو دې نه لاس واخلئ، راځئ د افغانستان د افغانانو په شان باندې په افغانستان کې خپل سیاسي فعالیت وکوئ، خپل ژوند وکوئ. نو دا زمونږ د دولت رسمي موقف ده. په وروستي وختونو کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو لپاره په قطر کې هم رسما اعلان شوی ده. د افغانستان دولت حاضر ده چې د طالبانو لپاره یو نمایندګي وي په قطر کې، یو داسې ځای چې د هغه ادرس نه موږ وکولی شو طالبان د صلح په پروسه کې شریک کړو، د افغانستان په راتلونکي جوړونه کې شریک کړو، د تخریب په ځای د تعمیر روحیه ورکړل شي. او د افغانستان دولت په پرنسیپ کې په اصولو باندې موافق ده چې دلته یو طالبانو یو نماینده دفتر وي. لیکن ځینې مهم مسایل چې هغه موږ ته پخوا هم تشویش پیدا کړی و، ځکه ستاسو خبره سي طالبانو په نوم یا په نمایندګي کسان راغلي دي او انتحاري کړي ده، او زموږ د صلح د عالي شورا مشر پروفیسر برهان رباني شهید کړی ده، زموږ د امنیت مشر زخمی شوی ده، تاسو خبرې. نو هغه هم د صلح په اصطلاح نمایندګانو، د صلح سفیرانو
نو دا زمونږ د اسلامي جمهوریت تشویق په ځای ده. نو ځکه موږ ځینې خاص شرایط لرو. اول دا ده چې دا دفتر به موقت وي، د دې دفتر وظیفه به مشخصه وي، معلومه به وي، د دې دفتر نمایندگان به پیژندل شوي، د اعتماد وړ خلک وي چې موږ پوه شو چې دا د چا نمایندګي کوي، څوک له کوم ځای نه راغلي دي. دا د کوټې د شورا نماینده ده، دا د پېښور د شورا نماینده ده، دا د وزیرستان نماینده ده. او له دې دفتر نه نور سیاسي او اقتصادي غلطه استفاده ونه شي. مثلا دا د چاندو د ټولولو یوه ذریعه نه وي، یا په اصطلاح نور داسې کارونه چې هغه د صلح نه خلاف وي هغه پکې ونه شي. او د دوی یوازینۍ او تر ټولو لویه وظیفه یې همدا وي چې د افغانستان د صلح د عالي شورا له هیات سره د صلح په باره کې خبرې وشي، او کله چې د صلح پروسه تکمیل شي بیا دا دفتر وتړل شي. دا د افغانستان د دولت شرطونه دي، او امید ده چې د په راتلونکي نږدې وخت کې دا شرطونه د قطر له دولت سره شریک کړی سي. او موږ خو ډېر یقین لرو چې د قطر دولت او د قطر امیر خپله شخصا امیر ډېر زیات د افغانستان سره د افغانانو سره مینه لري. یعنی کله چې ما ورسره په وروستی ملاقات وکړو د ده وسعت نظر، د ده پوهه د قدر وړ وه، او کافي ډېره تجربه لري د منازعاتو په حل کې د ډېرو مختلفو نور اسلامي هیوادونو لکه مصر، لکه تونس، لکه یمن، مثلا لکه سوریه، په دې ټولو کې دوی کافي تجربه لري د روغې جوړې لپاره. نو موږ هیله لرو چې قطر به په دې پروسه کې د روغې جوړې په پروسه کې ډېر مهم نقش ولوبوي. نقش صاحب، تاسو د دې خطې افغانستان په تاریخ ډېر ژور او ډېر حساس نظر لري. اتفاق داسې په یو خبره په یو نقطه باندې د دنیا په یو قوم کې نشته، اختلافونه په دنیا په قومونو کې وي. نور قومونه خپل اختلاف د جرګې د لارې، د مرکې د لارې په جمهوري طریقې سره کوي. دا زموږ د افغانانو په دې رویو کې را دومره مطلب تشدد او د دومره غصه، دا تاو تریخوالی، صبر راکې نشته، زغم راکې نشته. دا څه تاریخي ستونزه رسه؟ دا خو ډېر ښه سوال ده، او دا خو رښتیا هم چې ډېر یو عمیق تحلیل ته ضرورت لري. زه فکر کوم افغانستان د داود خان د کودتا نه مخکې چې تر هغه ځایه په د معاصر تاریخ کې موږ ګورو ډېر د امن یو ملک و. په دې ملک کې پښتانه، ازبک، ترکمن، تاجک، شیعه، سني، هزاره وغیره ټول اوسېدل، او هیڅ نه و اختلاف، هیڅ نه و کشمکش، هیڅ نه و منازعې د دوی ترمنځ نه وي. خاصتا د دیموکراسي لسیزه چې موږ ورته وایو په دې کې ډېر زیات یعنی سیاسي فعالیتونه و، ډېر احزاب و، مختلف احزاب، چپي احزاب، قومي احزاب، اسلامي حزبونه، ټولو په یو داسې فضا کې سره ژوند کاوه چې د یو دیموکراتیک نظام غوښتنې وي، یعنی هیڅ نه و مشکل نه و. اما کله چې په افغانستان کې پردي افکار مطرح شو، د پردي افکارو د خارجي مداخلو په ترڅ کې افغانان په خپل منځ کې سره واوښتلو، او دغه تاسو ته معلوم ده چې تقریبا 25 کاله کېږي چې د وینو یو سیل روان ده په افغانستان کې چې د دې وینې سیل زموږ همسایه ملکونه هم نارامه کړي دي. او ښه ده چې سړی په دې باندې یقین ولري چې زموږ تاسې د پښتو یو متل ده وایي چې بل ته کوی کینې خپله به دې پیلا شي. نو چې زموږ ټول همسایګان هر څوک چې دي باید له دې نه درس واخلي چې دا سیاست د تخریب سیاست، د مداخلې سیاست، د ملیشي جوړولو سیاست، دا سیاست کامیابه سیاست نه ده. زه خپل یقین لرم چې دا جنگ په افغانستان کې پردی جنگ ده، د افغانانو په ګټه نه ده، د افغانانو خپل جنگ هم نه ده. د پردیو افکارو، د پردیو مداخلو په ترڅ کې دا جنگ په موږ باندې تحمیل شوی ده، په دې منطقه باندې تحمیل شوی ده. که لر د کبر زما په خیال باندې دواړه په یو مشکل کې ګرځي. نو د دې پردیو جنگونو د خلاصون لار دا ده چې موږ سره خپل شو. د دنیا نور قومونه که تاسو وګورئ په تاریخي توګه باندې د خپل تاریخ محفوظ ساتي، د هغې لپاره ډېر کوششونه او ډېرې هڅې کوي. تاسو هم یو نمایش وکړو تېره ورځ زموږ درغلي موږ وکتېدو، په هغې راته لږ رڼا واچوو چې دا په قطر کې او په خلیج کې تر ټولو تاریخي ستر موزیم چې ده همدغه تاسو چې بیګا د دې مراسمو په پرانستنه کې ګډون درلود، او ستاسو نه ډېره مننه کوم. دا په خپل نوع کې، په خپل ذات کې بې ساری پروګرام ده. موږ د دې لپاره ډېر کوشش کړی ده، او د اسلامي آرت موزیم چې تاسو پرون ولید دوی هم
بیا خاصا د فیروسکو مشرانو او د فیروسکو انسټیټیوټ او ادارې ډېر منندو یم چې دومره یوه ستره تاریخي پیښه په قطر کې تمثیل کړله. پرون په قطر کې د افغانستان د فیروسکو د آثارو یو نمایش و چې دا د افغانستان د هغه عظیم ثقافتي بهیر هغه څرګندوی ده چې زرونو کاله مخکې شروع شوی ده. اوس یو ځل بیا د فیروسکو بنیاد د دې د احیا لپاره کار کوي. هغه اثار یې راوړي دلته، هغه پخواني اثار هم او د پخواني اثارو نه چې کوم نوي طرحې او نوي الهامونه اخیستل شوي دي او هغه تطبیق شوي دي په هنري لاسونو باندې تاسو پرون ولیدل، نو دا د افغانستان او د قطر د رابطې لپاره یو ډېر لوی اقدام ده. بیګا تاسو ولیدل چې څومره افغانانو او څومره قطریانو او څومره بهرني خلک او څنګه په یو ماحول کې سره راټول شوي وو او د خوشحالي او د محبت یوه فضا وه. تاریخونه، ثقافتونه، کلتورونه ډېر سره مشترکوالی لري، ډېر ورته والی لري، خو دا باید یو بل ته عرضه شي، یو بل ته وښودل شي. نو دا پرونی اقدام په همدې غرض شوی ده چې د قطر خلک او د خلیج خلک د افغانستان له کلتور او تاریخ نه بهتر خبر شي. امید ده چې دا سلسله ادامه ولري انشاءالله. ډاکټر صاحب په دوبۍ کې اوس لږ وخت کېږي، ډېر نه هم لږ وخت شو چې هلته افغانان ډېر راویښ شوي دي، رابیدار شوي. څه پکې د کرکټ رابیداري را پیدا کړه. زه چې افغانان ګورم که د کرکټ تعلق خلکو سره به خپل ملي بیرغونه لکه دا بیرغ موږ د یو ای نیشنل ډیټ په ډېر ښه طریقې سره ولمانځله. د افغانستان چې کوم د استقلال ورځ و ډېر په ښه طریقې سره ولمانځله. تاسو داسې هلې ځلې دلته کوئ د افغانان سره کومک کوئ په دې کې؟ ډېر زیات د سکل زموږ د جشن لمانځنه تاسو ته به زه د فلم یو هغه درکړم. دا کال هم او دا تیر کال هم دومره شاندار لمانځنه وه چې یو ځل د ډیپلوماتانو لپاره په ډېر لوړ هوټل کې او یو ځل د افغانانو لپاره په سفارت کې 400-500 کسان دلته راغونډ شوي او د استقلال په مورد کې مقالې وي، خبرې وي، اتڼونه وو، خوشحالي وه. ډېره په ځواک سره دا ورځ دلته نمانځل شوې ده او اوس څو ورځې بعد یو 2 ورځو کې تاسو خبر شئ انشاءالله د نوروز پروګرام د لمانځلې تاسو هغه ته سپیشل ستاسو په ویاړ جوړ شوی ده، ستاسو په هغه کې ګډون وکوئ. او همدارنګه دلته هم مثلا کومې د فوټبال لوبې شوي دي، د زنانه ټیمونه هم راغلي دي او د ساحل ټیم په اصطلاح باندې هغه هم راغلی. افغانانو ډېر زیاته په خوشحالي او په شوق سره پکې ګډون کړی ده او الحمدلله یعنی د افغانانو سره د وطن د مینې یو عجیب احساس ده. بیا خاصتا چې دوی د افغانستان نه بهر وي دا احساس ډېر پیاوړی وي. دلته هم افغانان دي، ډېر ښه فعال دي، ډېر ښه ځوانان دي، دوی غونډې لري، مشاعرې لري، پروګرامونه لري. امید ده چې دا پسې زیات شي، خو طبعا دلته چون افغانان کم دي نو دغه فرهنګي فعالیتونه یې هم کم دي. په دوبۍ په اماراتو کې خو د افغانانو شمیر ډېر زیات ده. بیا پښتانه په مجموع کې د لر او بر راټول کې تقریبا یعنی شاید 7 لکه کسان وي. نو دلته هم فعالیتونه شته الحمدلله ښه دي او راتلونکي کال کې به تاسو هم راغواړم، دلته به دعوت کېږي انشاءالله. زموږ په جشن کې به ګډون کوئ او بیا به تاسو نږدې نه وګورئ چې څومره دلته د افغانانو په خپل منځ کې د وطن سره د مینې مظاهره کېږي. دا مخکې دا جذبه داسې نه وه لکه اوس زه لږې مودې نه ګورم چې دا ملي احساس په افغانانو کې ډېر ښه راویښ شوی دی او رابیدار شوی دی. نو تاسو چې دوی سرپرستي کوئ، تاسو له په سر لاس کې ډاډګیرنې کوئ، دا قسمه مشاعرې به کېږي. نو یو خدای چې ژبې ته به وده میلاویږي، خپل ادب نه به خلک خبرېږي، خپل تاریخ نه به خلک خبرېږي، خپل تاریخ څیزونه چې کوم دي هغه به محفوظ کوي. نور که داسې دلته کې افغانان چې کوم سوداګر دي، ملي تجارت چې دي، تاسو چې کله د سفارت د خوا پروګرامونه کوئ تاسو سره مرسته او تعاون او کومک کوي لږ؟ او ډېر زیات یعنې زه ښه ده چې په همدې ځایله د دوی نه هم مننه وکړم. دلته دا کوم زموږ د پښتنو د افغانانو مشران چې دي دلته ډېر زیات خوست او د پکتیا او د پکتیکا خلک دي، یعنې تقریبا 95 په سلو کې او 15 په سلو کې نور زمونږ د غزنی دی ولایت ډېر تکړه خلک دي، دلته ښه کاروبار لري، رستورانونه لري، زمونږ ازبک وروڼه دي، زمونږ ترکمن وروڼه دي او ټول ډېر په اتحاد او په اتفاق سره د سفارت تر چتر لاندې د دې لوړ بیرغ تر چتر لاندې راټولېږي او ډېره خوشحالي. حتی زمونږ د ډېرو د مراسمو د محافلو ټول مصارف دوی په غاړه اخلي. افغانان الحمدلله شتمن دي، یعنې دلته زمونږ تجاران چې دي ښه دي، ډېر ښه روزګار یې ډېر ښه ده او د شکر ځای ده او د افغانستان سره هم ډېره هغه لري مینه لري
خلاف د نورو ملکونو د قطر سرمایه‌داران تر ټولو زیات سرمایه په افغانستان کې مصرف کړي. مثلا د دوی جایداد څه وګورئ په خوست کې، په کابل کې، په نورو ولایتونو کې، نو دوی سره یو شعور شته. او ستا خبره بالکل درسته ده. زه هم فکر کوم چې د دې 10 کالو را دې خوا د افغانستان په خلکو کې د وطن سره مینه زیاته شوې ده. دا واقعیت ده او دا یو ښه بدلون ده، دا یو ښه غوښتنه ده. هم د دې محبت او د دې احساس د را پارېدو را د وښېدو په خاطر باندې موږ باید ډېر کوشش وکړو. زه وایم چې که هر قوم خپل سیاسي شعور ولري او خپل دوست او دښمن تشخیص کړي، خاصتا د افغانستان په کیس کې چې دوی پوه شي چې دا جګړه زما جګړه نه ده، دا جګړه د افغانانو جګړه نه ده، دا جګړه د اسلام لپاره جګړه نه ده، دا یو پردۍ جګړه ده، د نورو لپاره د نورو د ګټو لپاره جګړه ده. نو زه یقین لرم چې ډېر زر به د امن او د صلح فضا مساعده شي. ډاکټر صاحب په دې احساس په خپل وطن، په دې ملي جذبه و د خپل وطن په مخ کې بوزو، په اخر کې د شمشاد ټلویزیون شیشه بانی کرنړی ټولو افغانانو ته څه پیغام لري؟ ډېره مننه د شمشاد نه چې دوحې ته راغلی، ډېر ورنه منندو یم. واقعا تاسو ډېر زیات زحمت ویست، کورودانۍ درته وایم. او دا چې تاسو د پرون شپې او د پرون ورځې د موزیم د پروګرام نه پرانستنه ولیدل او منعکس هم کړه، دا هم ډېر ستر کار د تاسو د ملت په رشد کې، د دې ملت په ترقي کې، د دې ملت په آبادي کې پوره سهیم یاستئ. او شمشاد دی تل ژوندی وي او د افغانستان خلک دی تل خوشحاله، سرلوړي او بریالي وي. هیله ده زما د ټولو ورونو نه چې د افغانستان په جوړولو کې مټې بډ وهي او هر یو زموږ تاسې سفیران یو، د صلح سفیران، هر یو باید د صلح لپاره کار وکړي. د دې وطن د جوړېدا او د دې وطن د قوت لاره همدا ده چې ټول موږ سره متحد شو او د اجنبیانو اجنداو ته د هغوی فکرو ته رد جواب ووایو او د خپل ورور په څنګ کې ودرېږو. دا به یوه لویه کمه وي او ستاسو نه ډېره مننه کوم. ډېر خوشحاله اوسئ. تشکر. د شمشاد نړیوال ټلویزیون مینوالو، دا ښاغلی ډاکټر قاسم همت صاحب چې ډېرې درنې خوږې خبرې وکړي. دې سره در نظر نزار یوسفزی د دوحې قطر نه اجازت غواړم. د خپلواکه، خوشحاله او سوکاله افغانستان په هیله مو په لوی او مهربانه خدای سپارم. د الله په امان.